ستا نوم څه دی؟ معلوم شیبت. ستا کور په کوم ځای کې و؟ زموږ کور په افغانستان کې د افغانستان په لښکرګاه کې. هلته داسې د یو ځای نوم در معلوم دی، کور سره څه شولو؟ زموږ د کور سره درخت وي، دوکانونه وي، درم. د دوکاندار نوم څه شولو؟ څه دوکانونه وو؟ سمیع الله او جانان. لږ په زوره ګایه شه. څوک څوک؟ سمیع الله او جانان. سمیع الله د څه کار کوئ؟ هغه د کالي کار کوي. جانان د څه کار کوئ؟ هغه د شین کار کوي. د څه شي؟ پچین. پرچون کار یې کوي. د کور سره بیا د ادره پر کوم ځای وه؟ دره په راسې. بیا دغه څه ورته وایي اشه ستا نوم خو شکیبه ده، د پلار نوم دې څه دی؟ شولي. د ماما نوم دې څه دی؟ ذبیح الله میرغه. پلار دې ژوندی دی؟ یا مړ دی. ستا د اکا نوم څه دی؟ چراغه او عصمت. ستا د اکا زامن لرې؟ و. څو دانې دي؟ لیوا کم کوچنی لور ده. د اکا مې څو زامن. لږ په زوره ګایږه ښه دی. بل څه مې درته ستا څه ورونه دي؟ زما دوه وروڼه. نومان یې څه دي؟ عبدالله او نصیب الله. ښه ښه. او نجیب الله دا شکیبه وایي دلته موږ یو سپین سرې ښځه پسې راغله وایي دا چې ده د زما لمسۍ ده، لیکن هغه سره چې دی یو بل کوچنی ورسره و، هغه نوم څه شو؟ اسد. اسد الله یې نوم ولو. هغه سپین سرې چې دی مطلب هغه کوچنی ګرځول دی، وایي دا زما لمسی دی، لیکن دی چې ولدی دی ورته ویل دا زما د ماما زوی دی. او ستا د ماما زوی دی. او نجیبه د دې دا د لسمه میاشته شروع ده، د لیز موږ سره ده، دغه ځایونه دې راوښول، دا په ویډیو کې دې وویل، هغه ته معلومات وکړه. ته یې ور بیا راتوستې کور پر کوم ځای دی؟ زموږ کور د لښکرګاه اسماني سړک. لښکرګاه کې پر اسماني سړک باندې؟ هغه سړک باندې دوکانونه کوم دوکانونه دي؟ سمیع الله او جانان. د څه کار کوي د سمیع الله او جانان؟ جانان د پرچین کار کوي، سمیع الله د کالو کار کوي. د جانان د پرچون کار دی؟ و. د بل څه نه میږي؟ سمیع الله. سمیع الله د څه کار دی؟ هغه د کالو کار کوي. د کالو کار دی. بل اسکول یا مدرسه یو شی د لې نږدې ستاسې د کور؟ مدرسه سته. د مدرسې نوم در معلوم دی؟ یا د هغې کور د مدرسه د نوم یې نسته. ښه. داسې ادره یا بل شی یا هغه داسې باغ یو شی ستا د کور ورسره؟ و. څه شی دی؟ اخوا ته غټې غټې درختې دي، اخوا ته ادره ده. ښه.